الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين والمهاجرين اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ او ستاسو نننی درس د سیرت مبارک درس دی او عنوان پکې د بدر لویه غزا. دا چې د بدر غزا د سیرت لیکونکو ډیره زیاته راخیسته ده او ډیره اوږده ده او هغه په دې کلیپونو کې نه ویل کېږي، نو موږ هغه برخه د بدر د غزا وایو چې کوم یوه مهمه ده او په حدیثو کې ثابته ده او لنډیز په توګه باندې وایي تر څو تاسو پرې ښه پوه شئ. د بدر غزا د هجرت په 2م کال باندې او د رمضان المبارک د میاشتې په 18م تاریخ باندې پیښه شوې ده او لامل دا و چې د ذوالعشرې په غزا کې نبی علیه الصلاة والسلام د قریشو د کاروان د نیولو په خاطر باندې هغه کاروان چې د مکې نه شام طرف ته روانو نو د دوی د لاس څخه ووته، نو بیرته چې کله د شام څخه راته او مکې مکرمې ته نو نبی علیه الصلاة والسلام 2 نفره د دوی د کاروان د خبر په خاطر باندې چې د دې کاروان نه خبر راوړي دې طرف ته ولېږل. د شام ځمکې حورا طرف ته یو ځای و هلته یې ولېږله. نو د قریشو خبر چې کله راوړه نو په قریشو کې ابو سفیان چې د قریشو د کاروان مشر دا خبر شو چې مسلمانانو موږ د پاره لاره نیولې ده، نو زر خبر ویوړه او یو نفر په کرا ونیو او پیسې ورته ورکړلې چې ته مکې مکرمې ته لاړ شه ولته خبر ورکړه. نو مسلمانانو نبی علیه الصلاة والسلام مسلمانانو ته ویل چې موږ د بدر ځای ته ځو، تاسې څوک ما سره ځئ؟ نو دلته محدثینو او دا رقم سیرت لیکونکو ویلي ده چې نبی علیه السلام د امر دوی ته وسپاره چې ستاسې اختیار دی هر څوک چې ما سره ځئ. نو صحابه کرامو خو په فکر کې نه و چې داسې یو غزا به پیښیږي، نو هغوی په خپله خوښه باندې 314 یا 314 یا 319 بنا پر روایتو باندې دومره صحابه کرام چې په دوی کې 80 مهاجرین او 180 د اوس قبیلې څخه او 170 خزرج له قبیلې څخه، نو دا ټول راووتله او د جګړې سامان هم ځان سره ډیر کم راواخیسته چې هغې کې یوازې 2 اسونه او 80 دانې اوښان ورسره. رسول الله صلی الله علیه وسلم سپین بیرغ وتړه او مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ ته په لاس کې ورکه او د مهاجرینو مشري علی رضی الله تعالی عنہ ته وسپارله او د انصارو مشري سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ ته وسپارله او په مدینه منوره کې د ځان په ځای باندې د امامت په خاطر او د مدینه د چارو د سمبالولو په خاطر باندې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ چې دا پسترګو باندې معذور او د وسپاره. بیا چې کله د روحا ذات دوی ورسېدل نو هغې نه وروسته ابو لبابه بن عبد المنذر رضی الله تعالی عنہ دا ولېږه چې ته به مدینه منورې چارې او د هغوی امامت به صحابه کرامو ته چې څوک پاتې وو هغوی ته به کوې. په همدغې خاطر باندې هغه صحابه کرام چې په شمول د عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا بعضې نور صحابه کرام چې کوم یو چې د بدر نه پاتې وو کوم صحابه کرام غالبا چې هغې کې عثمان رضی الله تعالی عنہ نو هغوی باندې ملامتیا ځکه نشته چې نبی علیه السلام دوی ته امر اختیاري ورکړی و چې ستاسو اختیار دی کوم یو خلک ځئ کوم یو نه ځي. که چېرته ویلی وی چې لازمي ده په تاسو باندې بیا په هغوی باندې ملامتیا راتله، خو اوس دا څوک نشي ویلی چې پلانکی صحابي د بدر څخه پاتې دی نو دا یې ښه کار نه دی کړی نعوذ بالله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په لور باندې روان شو او بدر د مدینه منورې د لویدیځ طرف ته په 155 کیلومترۍ کې مسافه کې پروت ده چې 4 طرف ته غټ غټ غرونه موجود دي او 3 لارې د مدینه منورې نه بدر ته تللی دي چې یو جنوبي لاره ده چې هغې ته عدوة القصوا وایي چې قرآن کریم کې په 10مه سپاره کې ذکر شوی ده او بله د شمال په لور باندې ده چې عدوة الدنیا ورته وایي او همدا رقم بله د ختیځ په لور چې شمالي لارې ته نږدې ده او په دې باندې کاروانونه د قریشو او د نورو مشرکینو د کاروانونه به کمې او قافلې به وي عمومي لاره یې وه. نو بدر کې کورونه څاګانې باغونه او داسې نور کاروانونه به دې ځای کې تم کېدل په همدغې لاره باندې به تلل راتلله. نو مسلمانانو په ډېره اسانۍ سره کولی شو چې د قریشو دغه کاروان ونیسي. نو دلته د دې کاروان مشر چې ابو سفیان او په دې کاروان کې 1000 دانې اوښان ورسره او په دې باندې مالونه بارو چې تقریبا بیه 500,000 دینارو ته رسېدله چې ډېر زیات مال په دې باندې بارو. نو هغوی 40 نفره ورسره هم ابو سفیان سره و د مال د ساتلو په خاطر باندې چې کله خبر شو چې مسلمانانو موږ د پاره لاره نیولې نو سړی ډایرکټ ولېږه مکې مکرمې ته. کله چې مکې مکرمې ته خپل نفر ولېږه چې موږ ته مسلمانانو لاره نیولې ده نو هغوی ځان تیار کړ ټول چې هغوی کې
ابو لهب همدارقم ابو جهل او نور بعضې سردارانو دوی ټول ځانونه تیار کړه او د بدر په طرف باندې را روان شو د مکې مکرمې نه. نو ابو سفیان چې کله پوه شو چې مسلمانانو موږ ته په عدوة الدنیا او عدوة القصوى طرف نه لاره نیولې ده، نو دوی داسې یو لاره غوره کړله، ځکه ډېر هوښیار سړی و د ابو سفیان. وروسته بیا مسلمان شو چې هغه لاره باندې مسلمانان نه تېرېدل، را تېرېدل د ساحل لاره وه، په همغه طرف باندې د خپل کاروان بچ کړه. نو چې کله کاروان بچ که بیرته خپلو خلکو ته خبر ولېږه چې کاروان بچ شو او کومې ځای پورې چې تاسې راغلي یاستئ بیرته تاو شئ. نو په دوی کې ابو جهل ډیر په تکبر باندې راغی او ویل چې تر څو مسلمانانو سره موږ جنگ ونکو او دوی د خپل کار نه د دوی خپل کار سزا ورته چې دوی څنګه دا نیت کړه چې د زمونږ کاروانونه ونیسي او لوټي کې، یعنی سخته سزا به ورته ورکو. دوی دا ډیر تکبر باندې دا خبره وکړه. نو مشرکین ټول 1400 نفرانو د قریشو مشرکین، او په دې کې د رئیس د یوې قبیلې چې هغه زهره قبیله وه، اخنس بن شریق ثقفین نومېده، دی خپل 300 نفر راتاو کړه په دې خاطر باندې چې موږ ته ابو سفیان وویل چې کاروان بد شو نو څه ضرور چې موږ لاړ شو او بې ځایه جنګ کوو. نو 1000 نفره پاتې شول. ابو جهل د دوی مشر. نو کله چې دوی عدوة القصوى سره رانږدې شول او بدر میدان کې تقریبا نږدې دلته راغله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه کرامو سره مشوره وغوښتله، هغوی سره خپله مشوره وکړه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پاڅېد او خبرې وکړې، ښایسته خبرې صحابه کرامو ته د ثبات او د ټینګښت خبرې وکړې. همدارقم عمر رضی الله تعالی عنه خبرې وکړې 2م ځل باندې، او په 3م ځل باندې مقداد رضی الله تعالی عنه جګ شو او نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې موږ د بني اسرائیلو په شان باندې نه یو چې خپل پیغمبر ته وویل موسی علیه السلام ته فاذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون، ته رب دې ورشئ او د خلکو سره جنګ وکئ. په ترجمه درس کې موږ وویل دا خبره، او موږ بدلته ناست یو، موږ هغه خلک نه یو، موږ چې ته هر طرف ته موږ بیایې، موږ ستا ښي طرف ته او چپ طرف ته ولاړ یو، تا سره جنګیږو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې ډیر خوشحاله شو. او همدارقم د انصارو د قبیلې رئیس چې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دام جګ شو، نبی علیه السلام ته ویل چې موږ پوهیږو چې ته موږ نه مشوره غواړې، نو که ته موږ په بحر کې اچې او چې اوبه مې ویسي هم در سره ځان اچو. نبی علیه السلام ته ویل، نو نبی علیه السلام ډیر زیات په دې باندې خوشحاله شو. بیا په دوی کې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته ویل چې موږ په جګړه کې ډیر صبرناکي او د میدان میړني خلک یو او هر طرف ته چې متبع موږ تاسو سره جنگ کوو. نو نبی علیه السلام ډیر په دې باندې خوشحاله شو. او دې کې بیا حباب بن منذر رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته صحابه کرامو ته مشوره ورکړله چې تاسو به د اوبو حوضونه ځان ته جوړ کړئ، څنګه سره نږدې چې مشرکین راځي نو څو په دې اوبو کې راپورې وځي، موږ به ورسره په مقابله کې یو ډېر خلک وژلي. نو دا مشوره باندې هم عمل وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی کې یو جبهه د مسلمانانو برابر کړله چې د جګړې میدان کې به چکر وهي او داسې به ویل چې سبا به که د الله تعالی خوښه وي، نبی علیه السلام به ویل چې دا د پلانکي ځای ده چې دلته به وژل کېږي، هذا مسرع فلان هذا مسرع فلان، داسې په حدیثو کې راځي چې دلته به پلانکی مړ کېږي، هذا مسرع ابو جهل، دلته به ابو جهل وژل کېږي. دا ټولو ځایونه په نښه کړه. نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي چې زه بیا سبا وګرځېدلم د جګړې د ختمېدو نه وروسته چې نبی علیه السلام کم نفر دپاره کوم ځای ښودلی و چې دلته به وژل کېږي، همغه ځای کې همغه سړی به پروت و. نو دا د نبی علیه السلام یوه معجزه وه. نو د جنگ نه مخکې چې سبا جنگ کېږي دوی ټول ځانونه برابر کړه، مشرکین هم راغلي وو. نو الله تعالی په د جنگ په میدان کې یا د جنگ د میدان نه مخکې په دوی باندې یو پریخانی ورته وایي د خوب چې په سړي باندې راځي. نو الله تعالی دا مغې ذکر کوي اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط على قلوبکم ویثبت به الاقدام. سورة انفال کې الله وایي هغه وخت یاد کوي چې الله په تاسو پریخانی راوستله او تاسو ته یو امن درکړه، ډاډګیرنه درکړله، ویره ستاسو د زړونو نه ختمه کړله او د اسمان نه باران او اوبه راوستلې دې په خاطر باندې چې تاسو پاک کی او ستاسو زړونه پرې پاک کی او تاسو نه پلیتۍ هغه پلیتۍ چې شیطان ستاسو زړونو کې اچولې دا لري کی او ستاسو ثابت قدمه کی. نو الله تعالی دوی ته باران راولېږه او د ځمکه چې کوم طرف ته مشرکین موجود و هغه خټې شوله، خټه کې حرکت نه کېږي، جنگ نه کېږي په دې خاطر باندې. او مسلمانانو چې کوم طرف ته و دلته شګه موجوده وه او شګه باندې چې باران وشي خامخا کلکېږي، نو مسلمانانو دپاره میدان هم ښه ټیر کلک شو. او بیا دا رقم نبی علیه السلام دعا وکړله. نو د روژې
ولسم تاریخ د جمعې ورځ و نبی علیه السلام ویل اللهم هذه قریش قد اقبلت بخيالها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم انصر الذي وعدتني اللهم احنهم الغداة. یا الله دا وای د قریشو قبیله ده او دوی په ډیر فخر او ډیر کبر باندې راغلي دي، تا سره جنگ کوي او استاد رسول سره جنگ کوي. الله ته کومک وکا خپل رسول سره، هغه کومک چې تا ور سره وعده کړی دا، او دوی ټوټي ټوټي کسبا. دا نبی علیه السلام دا دعا وکړه. دا چې څه د دې دعا څخه وروسته پیښ شول په دې غزا کې، نو په بل کلیپ کې به موږ تاسو سره شریک کو ان شاء الله.